یوه پوښتنه درنه کومه رښتیا راته ووایه، آیا نن سهار چې کله له خوبه راویښ شوې له الله تعالی دې مننه وکړه چې بیا یې تا ته نوی ژوند درکړ؟ آیا ترې ودې غوښتل چې یا الله نن مې ورځ په خیره تېره کړه، نن مې ورځ په سلامتي تېره کړه، خو بیا هم ستا ورځ په سلامتي او په خیر تېره شوه؟ آیا کله چې د سفر کاوه له الله تعالی دې وغوښتل چې خوندي او په سلامتي باندې دې ورسوي؟ آیا له الله تعالی دې نن وغوښتل چې کورنۍ او اولادونه دې درته خوندي وساتي، خو بیا دې هم کورنۍ او اولادونه خوندي دي؟ کله چې ته له الله تعالی نه یو شی نه غواړې او هغه یې درکوي، دغه ټول نعمتونو باندې تا مالامال کوي، نو د هغه څه په اړه دې څه فکر دی چې ته یې له الله تعالی غواړي؟ آیا نه به یې درکوي؟ ته د داسې یو رب سره تعامل کوي، داسې یو رب نه څه غواړي چې ته یې له عدمه پیدا کړي. ته د مور په ګېډه کې وي، هیڅ دې نه درلودل، عدم وي، بیخي ورک وي، هیڅ نه وي، تا ته یې پزه، غوږونه او اندامونه او په ټولو نعمتونو باندې یې سنبال کړي، بیا یې دې نړۍ ته راوستي. ستا لپاره یې اسمانونه، غرونه، بحرونه او دا نورې ښکلاوې او هر څه پیدا کړي دي. ته یې په حقیقت کې په نعمتونو کې ډوب کړی یې، خو بیا هم ته بدګمانه او شکي یې چې ستا مرسته به نه کوي. ولې دومره بدګماني او تشویش؟ کله چې ته خالق عز وجل لري، څه غم لري؟ یوازې پرې توکل کوه او اسباب برابروه، مخکې ځه. دغه ټول نعمتونه چې تا نه دي غوښتي او الله پاک درکړي دي، اسمان ته وګوره، ووایه چې الحمدلله، ما نه دي غوښتي تا راکړي، نو زه چې یې غواړم ته یې حتما راکوي، خو زه انسان یم، نه پوهېږم، کېدای شي زما خیر پکې نه وي. ته ښه تدبیر نیونکی یې، په هر څه باندې ښه پوهېږي. یا الله، ستا فیصله زما خوښه ده، قدر الله وما شاء فعل، همدا وایه او مخکې ځه. هر کار چې کېدو ورته خوشحاله کېږه، که نه کېدو ورته څو وارې خوشحاله کېږه، ځکه چې هغه څه چې خیر دی پکې کېږي، که نه یې پکې، تر دې ډېر خیر دی چې وشي.